که چیرته د شپې پر مهال موبایل چارج تګ دی نو له زیانه یې هم خبر شئ. زیرک موبایل نن سبا د ټولو خلکو لومړنۍ اړتیا او ترجیح ده، ځکه چې د همدې په مرسته د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه خبرېدلی شو. خو د موبایل د ډیر استعمال په سبب دومره وخت نه وي چې د ورځې موبایل چارج کړو. د دې لپاره چې خپل موبایل چارج کړو نو د شپې پر مهال یې چارج تږدو. خو آیا پوهېدئ چې د شپې لخوا د موبایل چارجول ستاسو او د موبایل لپاره څومره خطرناک وي؟ د شپې پر مهال کله چې موبایل چارج ته کیږدو نو تر ټولو لومړی او لوی زیان یې دا وي چې بیټرۍ هیلیوم لري او په بشپړ چارج کېدو سره بیا هم چارج کموي چې بیا بیټرۍ خرابوي. که چیرته هم همداسې پرېښودل شي نو لویه خطره یې دا وي چې په دوامداره توګه د موبایل په چارجېدو سره د چاودنې خطر یې هم ډیریږي، او که چیرته هره ورځ دا کار کوئ نو موبایل خرابوئ. دغه راز که چیرته د ویده کېدو پر مهال موبایل چارج ته کیږدو نو یو بل زیان یې دا هم وي چې په دې سره چارجر خرابېږي، او که چیرته د چارجر تار نری وي نو بیا موبایل ته زیان رسوي. ډیره مننه چې د دې ویډیو تر پای پورې مو زموږ ملتیا وکړه. که مو له داسې ډول ویډیوګانو سره مینه وي نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، د زنګ بټنه فعاله کړئ ترڅو زموږ له نوي ویډیوګانو څخه خبر شئ. تر بلې ویډیو پورې ښې چارې او ښه ژوند.